وبرکاته ملګرو زه نن تاسو ته ښیم چې تاسو په فیسبوک او په مسنجر کې څنګه آفلاین کولی شئ ځکه چې اوس تاسو سره څوک تاسو ته وایي چې تاسو آنلاین یې نو هغه ته په پته نه لګېږي چې تاسو آنلاین یې که آفلاین یې. نو زه تاسو ته ښیم ډېر اسانه او سمپل طریقه ده. که دا طریقه خوښه نورو ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ. زموږ په چینل باندې نوي چینل در سره هم سبسکرایب کړه، لایک او کمنټ به نه هېروئ. راځئ زه تاسو ته ښیم چې تاسو فیسبوک کې څنګه آفلاین کېږي. لکه تاسو به آنلاین یې خلکو ته به آفلاین ښکارئ. نو راځئ د فیسبوک په طرف فیسبوک باندې به کلیک کوئ. په دې بورډ کې 3 ډاټ دی، دا ګورئ 3 ډاټ دی. په دې 3 ډاټ باندې به کلیک کړئ. دا ګورئ په دې چې کلیک وکړو بیا به لاندې راشي سیټینګ پریویسي ته. په د سیټینګ پریویسي باندې چې کله کلیک کړئ دا ګورئ د سیټینګ پریویسي دې چې کلیک کړو بیا به د سیټینګ باندې کلیک کړئ. بیا به لاندې راشي چې لاندې راشي بیا به دلته په دې باندې کلیک کړئ. دا ګورئ په دې چې کلیک وکړو نو تاسو ته به داسې انټرفیس راواړوي. دا انټرفیس که تاسو را آف نو دا به آن کړئ. نو مطلب دا به تاسو آن کړئ چې دا هغه تاسو ته هغه نه ښکاري. دا به تاسو کولاو کړئ چې تاسو د خلکو ته آفلاین نه ښکاري، یعنې آنلاین نه ښکاري. تاسو ته به خلکو ته به آفلاین ښکاري. نو دا ګورئ په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دا ګورئ په دې چې کله کلیک کړو دا به داسې آن کړئ. نه چې کله آن کړو نو دې نه به بیرته تاسو په مسنجر کې څنګه ځان آفلاین کوئ. نو زه تاسو ته ښیم مسنجر. نو مسنجر ته به راشئ. مسنجر کې دا کوم پروفایل دی، دا کوم پروفایل دا ګورئ یا فوټو په دې باندې به کلیک کړئ او داسې لاندې راشئ. زه تاسو ته ښیم یا په دې باندې زه تاسو ته ښیم. دا ګورئ په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. په دې کله کلیک کړو نو بیا تاسو ته دا شان انټرفیس راواړوي. دا ګورئ دا شان انټرفیس. نو بیا به تاسو په دې انټرفیس باندې کلیک کړئ. دا ګورئ دا بټن یې ګورئ دا به تاسو سره دا ما الریډي کولاو کړي دي. نو هلته زه خلکو ته آفلاین نه ښکارم. دا به تاسو بند کړئ. نو دا به تاسو دا دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دا ګورئ دا تاسو بند کړئ. نو تاسو خلکو ته به تاسو نه ښکارئ چې دا آفلاین دی که آنلاین دی. دا ما کولاو کړي وو. دا چې کله تاسو بند کړئ خلکو ته به نه ښکارېږي چې دا آفلاین دی که آنلاین. ډېره زبردسته ویډیو وه. که دا خوښ شوي نور ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ.